عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز بادشاہ دغه مرید عبدالقادر جیلانی او صاحب من کله ملاقات له بولته یو ځل لاړ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لنګر د دنیا خلک وخو په سوونو خلک سار ډوډۍ خوړو په سوونو به ماښام خوړه بله خلک دا بادشاه صاحب چې راغی کور کلي ته نو د خپل میټینګ راوغوښته او هلته کې معلومات واخیستل وی دا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر چې دی او دا خلک چې دا دنیا راځي او سار او ماښام خوراک کې سامده نشته وی نه څه منډې دوکانونه څه ظاهري ویس هم نشته وی دا خو به غریب ډېر قرضدار دونه مېلمانه راځي او څه شته نه دا خو به بلا پیسې له د خرج کېږي نو چې راغی میټینګ یې راوغوښته خپل وزیران مشران او د یوې صوبې د نیمروز اوس هم شته د دې غونډې یوې صوبې آمدن چې څومره سرکاري راځي دا به ټول د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وقف سرکاري محصولات راځي د بعضې سیزونو ټیکس یا بل شی او خوشحاله یو کاغذ یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې زه ستا د پلانکې علاقې بادشاه ستا مرید ما ستا لنګر ولید ډېر لویه خرچه پې کېږي لہذا د نیمروز د صوبې څومره آمدن دی دا به میاشت په میاشت 2 میاشتې هر څونه چې وي ستا لنګر له به راځي او دا ستا د لنګر خط چې ورسېد عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه سړي ته وی راشه جواب ولې یوس نو په خط د پاسه په شا په پارسی کې یو 2 شعرونه ولیکل په دې هم ځان پوه کړې ګوره دا علاقه فارس وخه بس ما یو ځل دا قصه کړې وې چا وی دا عربي و که دا فارسي و دا علاقه فارس وه دا خو چې صحابه بیا رالل کوفې ته او بصرې ته صحابه د مدینې منورې د مکې مکرمې نه دلته عربي جوړه شو عراق فارسي و تاریخ وګورئ دا فارس و ایران فارس و کوفه بصره فارس و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه کې پیدا او فارسي و د فارس دې ته به ټولو د فارس وې دې خپله ژبه فارسي وه دلته مجوسیت چلېده خپله ژبه فارسي وه دا بیا صحابه چې رالل کوفې ته او د علاقو ته نو هغه ډېر زیات صحابه رالل او هغوی دین خورو نو خلکو عربي زده کړه د صحابو نو د قرآن دپاره او دغه دپاره نو دا دې له فارسي ده ذاتین ژبه فارسي وه دویمه ده چې زموږ علماو له پخوا فارسي ټوله وه زموږ پاکستان کې چې څومره خلک و فارسي به زده کوله کتابونه فارسي کو زموږ هندوستان کې چې څومره علما کرام دي هغوی په فارسي کې شرح لیکلي نو د کتابونه په فارسي کې لیکل نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خط په شا ورته یو 2 شعرونه ولیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه دا قاری توحید صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې دا واقعه لیکلې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری زانگاه که یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خران عبدالقادر جیلانی سے ورته څه وی ای د سنجر بادشاه ته خو یوازې د نیمروز د صوبې خبرې کې خو که زما په زړه کې ستا د سنجر د ټولې بادشاهۍ هم څه سوچ راځي چې دا ټوله بادشاهي دې ماته شي او د دې مدن دې ماله راځي نو پخوا به د بادشاهانو تاج تړه تاج به یې په سر او دې تاج کې به توره پټه تلې وه د حسن او د ډول دپاره نو که د ټول سنجر د بادشاه هم زما څه سوچي چې دا مدن دې ماله راشي نو ستا په دې تاج کې چې کومه توره پټه تلې ده زما قسمت او بخت دې الله دغسې تور کړي ته یوازې نیمروز یادی د ټولې بادشاه سوچ پې نشته ولې ځکه زانگه که یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خرم ماله چې خدای د نیمې شپې کومه بادشاهي را کړې ده او ټوله شپه بېغمه پاسم په نیمه شپه کې اخره کې او الله ته عبادت کوم او سجدې کوم او خدای ته جاړم او رب سره به کنکشن لګېدلي د هغې نه پس د نیمروز بادشاهي د اوربشې په قیمت ابدال څه ده ما ته مخکې روزو کې یو سړي ټېلیفون وکړو ما نه کله یېره شي خبره خو غالبا چې د یو 2 هفتې یو فکرات کړی وایي مولوي صاحب ډېر صحنه جوړو او مختلفو حکیمانو او ډاکټرانو نه مې علاجونه وکړل خو نه ټیک کېده او غالبا چې دیم الفاظو چې یاره بلکل ډاکټرانو راته جواب راکړي
وی خدای ته مې وجړل ډېر مې وجړل چې یا الله دا بیماري خو د ډاکټر په لاس کې نه ده چې مانې ابو یو سبب دی دا بیماري خو تا راوستلو ته به یې لرکې او خدای پاک ولې ته کمزوره چې د مانه بیماري نشي لرکولی خو تا راوستلو ته به یې لرکې وی ورته مې وجړل وی قسم دی که چې دارو مې غونډ پرېښودل او خدای مکمل ټیک ټاک کړه یقین مضبوط پکار دی په الله ته ځان نږدې کړه من کان لله کان الله له ډوډۍ د خدای په لاس عزت د خدای لاس کې دی رزق د خدای لاس بچي د الله په لاس قسم دی داسې خلک مې لیدلي دي داسې خلک چې هر څه شته نیکان خلک هم دي په دې یونیورسټي ټاون کې یو ځل ډېره موده وشوه ما له چا روټۍ کړه دې تقریبا کم از کم 14-15 کاله نه به م بیا یو نیک سړی بیا د ما ورسره خیر ملاقات هم نه ډېره موده وشوه او ډوډۍ چې ما له وکړله ما سره ملګري وو نو د علاقې علما هم راغونډ کړي وو د ښه هوټل نه دا بوفیانې او دا څیزونه میزونه راوړي وو دسترخوان ولګیا دا حاجي صاحب دومره تکلیف ولې کړی وی دا هم لږ دی زه خوشحاله یم چې نن ته راغلی او ملګري راغلي دي ستا د مخه بلا علما یې راغلي زه داسې خوی کېناستم راته دلته ناست چې مونږ روټۍ ته کېناستو بړه هر قسمه نعمت پکې و هغې غریب له یې ټیپه نه وکړو دا څه ورته وي ډونګه وه په هغې کې سپورې سپینې مخې راوړی وې سپینې مخې وې راغېستې په قاشوغه به خوړل مې دا دومره وي دا په ما بند دي نه شم دا غوښې او دا قیسې پیسې که دا مې اوس وخوړې نو بس اوس به پروت یم دقه شی د ما خوراک دی نه پکې مالګه شته نه مساله شته نه پکې غوړي شته رښتیا ووایه مای خو شته خو بندې نه بخوري دولت خو شته خو بندې نه بخوري علماو کې یو لوی عالم تېر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه په هندوستان کې تېر شوی دی سپینګیري عالم و ډېر نیک پارسا متقي انسان او کور کې دننه با پرده زنانه وې هغې زنانو به په کور کې د قرآن شریف درسونه کول اوس هم الحمدلله زموږ د علماو په کورونو کې د قرآن شریف درسونه اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې پخوا خو د بناتو مدرسې نه وې نو په دې کورونو کې دننه به د عالمانو په کورونو کې دننه به دا خدمت کېده چا به په ناظره ماشومانو قرآن زده کړو چا به ترجمه زده کوله چا به حفظ زده کو اوس هم ډېرو کورونو کې شته نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د ده بیبي د ده لونه د ده خویندې هغې به لګیا وې او خلکو ته به یې قرآن ښو چا به قرآن ښو په ناظره چا حفظ به ښو چا به د قرآن ترجمه او علوم ښودل یو ځل چې ته خپلوانو کې واده له روان خو نیکان خلک وو نو ټانګه کې ناست وو او د ټانګې نه ګیر چاپېره په خوا که ستاسو خیال و نو زمونږ دا خلک چې به ناوې په ټانګه کې تله نو شاته به یې څادر دې ته وکړی عام رواج و اوس خو هغه شی نشته شاته به یې مکمل د ټانګې نه څادر ته وکړی و نو ناوې به پکې پټه ناسته وه او د پوچوان او د شاته سیټ میاس کې د ډډې هغه ځای چې دی هلته به یې څادر تړلی د مشرانو نه تپوس وکړې نو زنانه به په پرده کې ناسته وه نو دا خو د نیکانو کور زنانه وې چې ته بار وتلې نه وې ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي نو ټانګې نه ګیر چاپېره څادر ته وکړی او دا زنانه پکې شاته ناست وې مولانا صاحب پکې مخکې لاس خپلوانو کې واده هغې له روان او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه تله یو ځنګل کې یو شاړه لار وه په هغې کې روان هلته ډاکوان ولاړ ټانګې ودرول ټانګې چې ودرولوي دا زنانه راکوزي مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته ویې د خدای ظالمانو په زنانو څه کوې خو که مال هم پکاري پیسې پکاري ووایې زه به درکړم مونږ سره چې څومره پیسې وي ټولې دله درکوم خیالي دي هم دله درکوم زنانه چې ودونو له ځینو ګوتمې او میلونه چې غونډه ډاکوانه وي زمونږ دوه مقصده دی لاول به دا زنانه راکوزو مونږ به خپل لونه خوشحاله او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیل او زمونږ مقصد ګورې ملا صاحب دام دی دا خو دی مولا لطف الله صاحب غریب په جوان سپینګیري ملا دی او رپېږي خدای ظالمان ظلم مک
دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بار دنیا نه ده لیدلې. دا ټولې د الله د قرآن استادان او د غونډ کلي د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی دی. د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې. د دې لاسونه او غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي. ای ظالمانو ولې ظلم کوئ؟ دا په باپرده ښځې دي، زنانه دي او قرآن استازانې دي د قرآن شریف او د دین. نو ظالمانو ظلم کوئ. ولې دې ظالمانو ظلم کوئ؟ خو چې څه پکاري نو زه یې ته دله راغونډومه، په دې نظر مه لګوئ. په دا د هغه ښځې نه دي چې ستاسو نظر پرې ولګي. دغه مشر وي د ډاکوانو وي، دا مولانا صاحب سپین ږیرې دی، د ده لحاظ به وګوره دې ښځو. خو ده داسې وکړه چې څه دي غونډ ترې راوال وایي بس ټیک. یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټی وایي ته بې غم اوسه، یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه دي غونډ ته یې راغونډو. مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وایي اله بچې هر څه راکړې. د غم نه خو بچ شو، خلاص شو، د قرآن د مخه بچ شو. وشا به کالي راکړي. زنانه هم نیکانې وې چې زموږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي، نو چې هغه څومره کالیګانو والۍ او ګوتمې او واده له ځي او نغدې پیسې غونډې راواخېستې و رومال کې یې غوټه کړې او د ډاکوانو هم. مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي؟ وی نه، هېڅ مو نه دي پرېښې. د ټانګیوال کری د هغه مونږ نه ده ورکړی. تا سره ما وعده وکړه، ژبه مې وکړه. وعده خلافي جرم دی، ګناه ده، او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. زه خو د مدرسې استاد یم، زه به دروغ څنګه وایم او زه به وعده خلافي څنګه وکړم؟ نه وعده خلافي کوم چې وعده به وکړه هر څه مې ته درته راغونډ کړ او نه دروغ وایي. ښځې ټانګه روان ډاکوانو مال واخېست. د زنانو عزت خدای بچ دا د قرآن د مخ او د هغه سپینګري د مخ. چې ټانګه څه منځې لاړه، یو ماشومه نوسی وه د مولانا لطف الله صاحب. ای بابا جي شکر شکر شکر. وی ولې بچې؟ وی زما غوږونو کې والی وې خو زموږ یېرې شوې. وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شو. ونګړو ته خیال نو زما والی پکې بچ شوې. مولانا لطف الله صاحب پورې صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودروه. ای ولې؟ وی ودروه. ای بچې راکړه دا والی. وی بابا جي ولې؟ وی نه ما واده کړی چې هر څه به دله راغونډو. زه دروغ نه ویم، دوکه نه کوم. اوس ګوره ډاکوانو نو خلک شی پټوي. که ډاکه څوک کوي نو خلک د شی پټ کړي چې دا بعد شی ونه ویني. بعضې ډاکومان په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټ کوي، نو چې چا وس کېږي شی دې پټ کړي او دوی دا شی پاتې شوی بیا ورکوي. ماشومه په جړا شي، بچې په جړا. ستا جړا برداشت کولی شم، خو الله چې په دروغو ماله کومه سزا راکوي هغه نشم برداشت کولی. ستا اوښکې راباندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والی وباسم. واقعي دا نوسان وسي ډېر زیات ګران، د زامنو او د لوڼو نه نوسي ډېرې ګران. زموږ باباجي به خبره کوله مولانا شهزاده صاحب، هغه به یې تاسو د پلار نه په ما ګران وي. یو ځل مې ورته یې راونی، نو هغه ویې ګوره زوی ونه ده نوسې میوه ده. زوی ونه ده نوسې وده، نو میوې ته خلک خوشحالې کړي، نو نوسه نسي خواږي. نو حاصل دا دی چې ورته یې ویې راکړه ستا اوښکې ستا جړه دا به برداشت کړي. ډېره ګرانه ده خو برداشت به کړم، خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم. دې ته نیک عمل. زما وروڼو موږ څونه دروغ وایو، ټوله دنیا نن په دروغو روانه. حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده، لعنت الله علی الکاذبین. دا خیره ده چې څوک دروغجن وایي الله خیره کړې ده. د الله خیره خو زموږ په شان نه ده، موږ خو د الله نه غواړو، الله چا نه غواړي. مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي، لرې. دروغجن به د خدای د رحمت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا د حضور پاک مبارک وینا چې کوم سړی دروغ وایي د هغه د خولې نه یو بدبویي روانوي. هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وایي. دروغ دونه خطرناکه ګناه. او رسول الله مبارک وایي ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول.
د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کوم سړی دروغ وایي نو د ښي وختي کې به والا د قبر کې یو چاړی ږدي یو کونډه د غوږه پورې به راکاږي بیا به والا د ګس وختي کې ږدي د سټه پورې به راکاږي چې دا یو طرف تلي دا بل به جوړېږي بیا به شلی چې دا بل طرف جوړېږي دا بل به والا بیا شلی د سزا ده د قبر دروغ ډېر ختم شی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت دا چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی د مانو دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پرې وګټو په حرامه دی وګټله دروغ څه له وایو چې دا ملګري رانه خفه نه شي ټیک شوه د ملګري خیال به ساتو خو ملګري وروستو د الله مخکې دی مونږ وایو چې الله خفه نه شي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیاو انجام مونږ ورېښي دلته اوس واوره دلته او د رښتیاو انجام ووایه ناوالی ترې راوانستی زنانه هم ورته وایي چې باباجي دا ته څه کې بس ډاکوان خو پاتې شو بې نه ما وعده کړې ده چې څه دي ټول دله در کوم دروغ ولې ویم هغه والی راواغېشت دی هغه ډاکوانو ته پسې اواز کو ودرېږې ودرېږې هغې ویې ګنې څوک ملګري وله راغلل او هغې ته منډې والې وې مه منډې مه وایې دا والی دله در کوم وان ودرېد منډې 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 وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې څه دي غونډ به تېره راځي او دروغ نه ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی وي او ما ته یې په لاره وي چې بابا مبارک مبارک شکر دی والی یې دی چې زما غوږ کې پاتې دي ما په ژړا د هغې د غوږونو نه هغه والی زړه مې درد کوي د هغه ماشوم لوسی نه چې دا والی بې راویستلی خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دوکه در سره نه کوم دا پاتري دا والی ولا ورکړي چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی ډل دی نورو ملګری کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ نور یې کېن ویې ګوره دا هم انسان دی او مونږ هم انسان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمان دله هم خدای روزي ورکوي مونږ له هم خدای روزي راکړي دله هم خدای ژوند ورکړی مونږ له هم خدای ژوند راکړی دله هم دوزخ او جنت شته که خدای خوشحاله که جنت ته به دي که خفه که دوزخ ته به دي مونږ له جنت او دوزخ شته دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټوله ورځ نښتي او پردی ډاکې پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی په مونږ کمزوري دی څه کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي ډېرې د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی کوم پسې د کم ځای نه راوړې ولې لکه د خدای یاره ده چې دروغ ونه مې مبد خلافي ونه کوم تاسو یقین وکړئ هغه غونډ ډاکوان توبهګار شو چې څومره کالي د نه اخیستي وو هغه یې ورته واپس کړ او مولانا صاحب مونږ درځو ځای راته ښایي تا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړل دا برکت کې زمانو اندرو د رښتیا دنیا کې به م الله خیر درکوي او په آخرت کې به م الله خیر ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي ده نو چې تا الله خوشحاله کړو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی بس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره دی بچی د الله سره جنت الله سره دی روغ صحت د الله سره دی وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زما له طرف نه ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وایي خزانې یې ما سره دي نو ته به الله خوشحاله نه به تا خفه کوي چریم نشي کوي دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې او هم ازمایښي وختي به پاسه ماشوم به نه کېږي ټیوشن ته به کښېنې ماشوم له نه کېږي هله شا به بچې څپېړه به هم ته کنه وباسې مینه به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دله ته عذاب چې دې سکول ته لېږې دا دله عذاب نه ورکې
د باندې چې بعضې خوراک به یې خوښي ته به یې نه به چې دا ښه نه دي صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکوې دا یو ازمایش دی دا ماشوم سره مینه محبت مستقبل ښه جوړول د بعضې وخت به انسان تکلیف بیماري هر څه به راځي او به د خدای د طرف نه عذاب نه وي او به داسې وي لکه ماشوم له کې ته زوره نه ورکوې چې دې ښه سبق ووایي نو ته الله خوشحاله که په عبادت الله خوشحالېږي نو داسې به څه ته وشي کې دې نه شي فطري عمل دی طبیعي عمل دی تخلیقي عمل دی چې ته چا سره مینه کوې وغیره سره مینه ونه کړي ته چې الله سره مینه کوې الله به سره خامخا مینه کوي پاتې نه بدل په دنیا کې به هم درکوي په قبر کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي الله خو پرېږدي نه د چا بدک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم ستاسو نه زه غیرتي والله اغیر مني الله زمانه غیرتي دی نو غیرتي د چا بدل بدن پرېږدي چېرې غیرتي انسان د چا بدل نه پرېږدي نو رب د چا بدل کم ځای پرېږدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کوه چې الله پې خوشحالېږي د مخلوق پروا مه ساته کوشش کوه چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کوه چې مخلوق خفه نه کړي دا هم عبادت حقوق العباد خو ډېر شی دي د حقوق الله نه حقوق العباد ډېر مضبوط دي خو نه چې الله و رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحالی الله خفه کېږي الله خوشحالی په ته خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا بس هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه وروره خفه کېږه ما ته خفه کېږي مه خفه کېږه زه به خپل را خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې منځ کې ټکراو دی نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خفه کېږه پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي په ما د خدای نه څه ګران ومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک څه فرمایي ماشاءالله وی چې الله دې خوشحاله که الله پاک دې خوشحاله که نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله به درنه ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاءالله ټینشن پریشانی ختم شي دا فالس رب العالمین په لاس دنیا کې هم په دې هندوستان کې یو فیصله شوې ده یو جج کړی یو هندو جج کړی هندو یو ځمکه وه په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک و هغه وی چې هلکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه روکمې وګټله جومات به جوړو هلته هندو چې پیش شو چې دا خو د جومات خبره کړه اوس خو به ورسره نور مسلمانان ودرېږي هغه اعلان وکړه وی دا زما ځمکه روکمه وګټله مندر به پې جوړو خبره لاړ کنه په پیار دي که ځان له ډلهبازي پیدا کوي دلته مسلمان سره مسلمانان ودرېدل هلته هندو سره هندوان ودرېدل عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خوا مسلمان ولاړ دی ورسره شاته مسلمانان ولاړ دی خوا هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ شی انفرادي و اجتماعي مسلې لاله مسلمانانو به چغې والې جومات جوړو جومات پرې جوړو دا زموږ ځمکه ده هندوانو به وایي دا زموږ ځمکه مندر به جوړو اوس خبره د دوو کسو نه کوم خوا لاړه مندر او جومات جج وی چې دا څه په جنجال وړی روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دی خو په سلګونو زرګونو هندوان راځي چا نه فیصله و که دا ویم چې دا د مندر شي دله ورکوم جنجال جوړ دی که ویم چې دا د جومات شي دی خوا جنجال جوړ دی جج هوښیار هغه دا او هر تاریخ کې به په سوونو خلک یو خو په سوونو به بل طرف ته او چا به جومات زنده باد او چا به مندر زنده باد او چا به اسلام زنده باد او چا به هندو مت زنده باد یہ جنجال عوامي مسله چې راشي بیا ججان غریبانان هم حیران جج په یو تاریخ کې هندو او مسلمان ځان ویله که یو خبره پرېږدو ګواهان او قسمونه او څه به پرېږدو یو کار نه کوو چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته وي چې دا ځمکه د چا ده نو په هغه فیصله وکړو نو هغه هندو ورته وایي ویجی دلته یو مفتی صاحب دی مفتی الهي بخش سپېڅ سړی دی او عالم دی نو که د دې مسلمان خوښ وي نو فیصله هم په هغه هندو د مسلمان نوم واخیست او هندو ته پته چې ځمکه د ما ده
او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې د دروغجن نه دی رښتونه دی دی به رښتیا وایي نو هندو په اعتماد په دا مسلمان صاحب مفتی الهي بخش که د ته خوښوي هندو نه دی مسلمان دی دنه تپوس وکړه فیصله وکړه مسلمان کم دی غږ کولی شو چې پرې نه مسلمان خو ګیر شو د خدای پاکه زما د دین د مشر نوم ده واغېسته زه څنګه وروسته شم او مسلمان لکې وري چې مفتی الهي بخش به مندر له څنګه ورکوي وی خامخا ماله راکېدو وی صاحب ټیک ده دواړو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین د هغه په فیصله راځي دي مصالحت دي ته جج هغه فیصله کوي او بعضې وخت ججان مصالحت نه کار دي چې په خوش اسلوبۍ باندې دا کار جوړ هندوان مسلمانانو زنده‌باد چغې جوړې کړې که خیري ولې چې مفتی الهي بخش خو به هندو له فیصله نه کوي موږ له به یې کوي ولې که هندو له وکړي خو مندر به جوړېږي ابه څنګه ده وایي چې په دې د مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولاړ ټول عمر دې پکې شرک کوي هغه هندو چې بار نه ووته ملګرو ته څه چل دی وکړه سپین ږیري مفتي صاحب نه دی په همې فیصله کې ورکړه ته وایي خدای دې ورته خدای دې بېخ وباسه ورشې موږ د سره څو تاریخونه راغلل نو تا په هغه مولا باندې په مسلمان دې خبره ورواړو چې به فیصله کوي هغه د مندر فیصله کولی شي تا له اوس فیصله کولی شي دا ویلی شي چې دا راځه دې ته به مندر جوړی او جومات پرېږدي مندر به جوړوي بوتان دا دې څه وکړل بس هغه وایي چې اوس خو ما لیکل کړي تاریخ کې راغی مفتی الهي بخش یې راوست ولې عالق یې راوسته بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي هلته هندو ولاړ دي خوا مسلمان ولاړ مفتی صاحب یې راوسته مفتی صاحب ستا نوم الهي بخش پلان کې زوی او دی په تا باندې د دواړو اعتماد دی رښتیا ووایي دا ځمکه د چا مفتی صاحب په ته وایي ځمکه د هندو ده دا د مسلمان ده ما ته پته ده زه سپین ږیری یم او سبا به ورځ روان یم قبر له دروغ ولې ووایم رښتیا به وایم پردي حق یو بل له ورکول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده ماته چې تر څو علم دی د ما د علم مطابق دا ځمکه د هندو ده جج ورته وایي وی مفتی صاحب خبرې چا دله ځمکه ورکړه ته ووایي دې خو به مندر جوړوي ویره ده خوښه ده د ځمکه لکه مندر پې جوړوي په قصابخانه پې جوړوي په شی پې جوړ زه خو بې نه جوړم ما نه خو تا دا تپوس وکړو چې ځمکه د چا د دروغ نه دی اوس مندر خو پې زه نه جوړم دی به جوړ خدای پې شکه ولې خپل کور باندې نه شي جوړولی ولې په خپله ځمکه نه شي جوړولی زه خو یې مندر له نه ورکوم ما خو تا ماته وایي دا د چا نو ما رښتیا وایي دروغ نه وی ټیکي جج د تعزیرات هند په کتاب د پاسه فیصله لیکي هغه سن منوسیر دی او هغې کې څه لیکي هغې کې لیکي مسلمان हार गया लेकिन इस्लाम जीत गया मुसलमान पहला और सिंह इस्लाम वगैरह अगर हिंदू चे दा खबर औरेदा वे देते ईमान वही देते इस्लाम वही वैसे दा ज़मका दमाल राकला ودد اسلام نظم متاثر شم چې د رښتیا وې د مندر لمال ځمکه راکړه جومات ته قبول نه کړه د زما په حق کې فیصله وکړه رښتیا وې د خدای نه یېرېږي دا سوچه دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخکې که د په لاس بیعت کړم زه مسلمانېږم هندو خدای مسلمان که ټول هندوان خدای په کټېره کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړه چې په دې به جومات جوړېږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې به الله مدد کوي دا خو زما خبره نه ده دا خو د الله د قرآن وینا ده تاسو زمونږ غلط نه نه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نیک عمل وکړي حضرت کسړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پیدا ولې چې ایمان نه اس عمل فایده نه لري فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دنیا کې د سکون اطمینان